سلامونه. د رښتینې مینې د روغ لیوني ناول د خپرونې مینوالو په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست. نن د ناول دریمه برخه درته پیلوم په دې هیله چې د خوښې وړ مو وګرځي. ما هم اجازه ورکړه او سدو مې تر سپینې خولې پورې په موټر کې ولېږي. د سدو یادښتونه مې 3-4 پله ولوستل چې وروسته به دا یادښتونه د سدو د یادښتونو تر سرلیک لاندې د ګرانو لوستونکو ته په پښتو ترجمه کړم. 4 شپې پوره سوې، سدو رانغی. 4 شپې نورې هم تېرې سوې، خو د سدو پته معلومه نه سوه. بالاخره مې د ټلیفون په واسطه د سپینې خولې د تاڼهدار څخه معلومات وغوښت او د تاڼې یوه سړي ته مو دنده ورکړه چې د سدو حال معلوم کړي. تر زیات انتظار وروسته متاسفانه تاڼهدار خبر راکړ چې سدو د ګرانې محبوبې تر څنګ مړ پروت دی. دا خبره د تندر په شان پر ما پرېوته. زه او زما ملګري او یو ملا او سپین کفن مو له ځانه سره یووړ. په سدو پسې ولاړو او غرمهال ته ورسېدو. سدو په داسې حال کې چې خوله یې له خندا ډکه وه د خپلې مینې د قبر د څنګه سره په خواږه خوب ویده وو. موږ ټولو ډېر وژړل او وروسته مو د خپلې ګرانې محبوبې تر څنګ ښخ کړ. د سدو یادښتونه په دا ډول وه. د لمریز 1990 کال د می میاشت اوله شپه مې ډېره ناقراره تېره کړه، په داسې حال کې چې په علت یې هم نه پوهېدم. ټوله شپه خوب نه راتلی او کله چې به مې سترګې لږ سره ورغلې بیرونکي سیلابونه به مې په خوب لیدل چې زما په خوا به را روان وه او غواړي چې ما په خپلو څپو کې ورک کړي او یا به مې زمریان ولیدل چې پر ما حمله کوي. ټوله شپه مې خورا په ناارامۍ تېره کړه څو بالاخره دغه وحشتناکه شپه سهار سوه. ملا د شپې د تېرېدو اعلان وکړ او زه له خونې راووتم. د اوداسه او لمانځه وروسته مې په قدم وهلو شروع وکړه. زما عادت و چې هره ورځ به تر کلي د باندې 1 ساعت په ازاده هوا کې ګرځېدم او د سهار د خوندورې هوا څخه به مې خوند اخیست. زما د چکر وهلو ځای د عمومي سړک پر غاړه د یوې کوچنۍ ویالې وڅنګ ته چې د ویالې دواړو خواو ته جګ جګ چناران ولاړ و ټاکلی و. ما د خپل چکر او قدم وهلو په وخت کې هره ورځ مخصوصاً په پسرلي او مني کې د کوچیانو ډېرې کډې لیدلې چې په عمومي سړک کښې له یوې خوا څخه بلې خوا ته تللې. په دغه ورځ مې ډېر ښه په یاد دي چې د لمر لوېدو پر خوا ډېرې کډې رهي وې. د لمر سترګه د لویو غرو له شا څخه نوې راپورته سوې وه چې د کوچیانو پر لویې ډلې په داسې حال کې چې کوچنیان او د کور شیان یې پر اوښانو او خرو بار کړي وه زما له څنګه پر سړک تېرېدل. د کوچیانو یو اوښ چې تر نورو وروسته او 2 کوچي ښځې ورسره وې او د یوه اوښ د بار پر سر یې یو کوچنی هلک تړلی و. لار پرې ایښې د اوبو څښلو په نیت د هغې ویالې و خواته راوګرځېدې. د ویالې ژۍ له یوې خوا پسته وه او د بلې خوا ډېره لنډه وه. اوښ چې پښه کښېښول پښه یې وښویېده او پر یوه خوا غوځار سو. ما له یوې خوا او 2 کوچیانو مېرمنو له بلې خوا ورمنډې کړې. زه د ښځو تر مخه ورسېدم. ژر ژر مې هغه کوچنی چې په وښکیو تړلی و د اوښ د غوځارېدو سره سم یې په ژړا پیل کړی و. په خلاصېدو مې شروع وکړه. هغه 2 ښځې هم راورسېدې او په اتفاق مو کوچنی خلاص کړ او وروسته یوې ښځې په غېږ کې ونیوی او ما له هغې ښځې څخه پوښتنه وکړه چې خورې ژوبل سوی خو به نه وي؟ هغې راته په جواب کې وویل نه، خدای دې تا ته خیر درکړي. په دې وخت کې هغې بلې ښځې کوشش کاوه چې اوښ ولاړ کړي. اوښ چې د ښځې د تقاضا سره سم د ولاړېدو په هڅه کې سو په خپله ولاړ سو لیکن پر شا تللی نه سو. د خټو په منځ کې د غوځارېدو په وخت کې هغه نورې کډې ځینې تللې وې. دا اوښ باید ما او هغو 2 ښځو بار کړی وی، خو دا کار د اوښ د انډیو د دروندوالي او له خټو څخه د رایستلو په نسبت خورا ستونزمن و. هغه یوه ښځه د خپل کوچني په ارامولو لګیا وه. زه او هغه بله ښځه بوخت وو چې انډۍ له خټو څخه راوباسو او کله چې مو د بل انډي په رایستلو شروع کول ما ته هغې ښځې چې زما سره لګیا وه راته وویل ته ډېر په عذاب سوې. نه پوهېږم چې په دې اواز کې څه اثر پروت و. زړه یې راولړزاوه او زه یې دې ته واداره کړم چې د اواز څښتن ته وګورم. ما چې د ښځې خوا ته وکتل هغې هم زما خوا ته کتل. زما له کتو سره یې سترګې کښته واچولې ګویا ما ته یې موقع راکړه چې ښه یې وګورم. ما په اول نظر زړه بایلو او د اول ځل لپاره مې د مینې درد، عشق او سوز محسوس کړ. دغې ښکلې سپېڅلې نجلۍ زما پر زړه داسې واک وموند
چې ما ګمان کاوه کلو کلو را په دې خوا پر هغې مین یم. دې دوهم وار بیا سترګې راپورته کړې او زه پوه سوم چې هغه هم زما په شان د زړه په درد اخته سوه، ځکه د هغې په تورو بادامي سترګو کې د مینې رڼا له ورایه ځلېده. موږ دواړو څو ثانیې یو بل ته سره وکتل. بالاخره هغې بلې ښځې خپل کوچنی راپورته کړ. موږ یې خپل موقف ته ځیر کړو او ویې ویل ستاسې لکه چې د دې انډې په رایستلو زور ونه رسېد، راځئ چې درې سره په زور وهو. ګوندې را ویې کاږو. موږ درې سره د انډې په رایستلو اخته سو او په ډېر تکلیف مو له خټو راویست او وروسته مو پر اوښ بار کړ. دوی خپل اوښ په مخه کړ او د تلو په وخت هغې مشرې ښځې وویل ځوانه ډېر په عذاب سوې او کالي دې هم په خټو سوه، خدای دې خیر درکړي او خدای دې پر موږ هم پیش کړي چې ښه شیدې او غوړي درکړو. هغې کشرې یې ورته وویل داسې ولې نه ورته وایې چې یو ښه وری به درکړو. مشرې ورته وویل ښه نو وری به ته ورکړې. دواړو وخندل او په داسې حال کې چې کشرې ښځې یې په یو خاص او زړه وړونکي انداز یو وار وروسته وکتل له ما څخه لرې سوه. دوی ولاړې مګر زما په زړه کښې یې اور بل کړ. ما تر هغه وخته پورې چې دوی ښکارېدلې ورپسې کتل او لیدل مې چې هغه هم یو پله تر شا راته ګوري. زه په ډېر بد حال په داسې حال کې چې کالي مې هم ټوله په خټو لړلې وه کور ته ورسېدم. نوکر ته مې د نورو جامو د تیارولو لارښوونه وکړه. هغه کالي راوړه او وامې غوستل او په خونه کې پر کټ پرېوتم. هغه مې سترګو ته پورته کښته کېده چې سترګې به مې ښه پټې کړې. هغه اوښ، هغه انډۍ په خاص ډول د هغې کوچي نجلۍ خمارې سترګې به مې تر سترګو کېدلې. ډېر کوښښ مې وکړ چې خاطره یې هېره کړم، خو دا بخت چېرته. قصد مې وکړ چې ښوونځي ته ولاړ سم، څو هلته وکولی سم چې د تعلیمي درسو له کبله مې فکر په بله سي او دا خاطره مې له یاده ووځي. ښوونځي ته ولاړم. هلته ټولو ملګرو او شاګردانو حیران راته کتل او پوښتنه یې راڅخه وکړه چې څه در سوي دي. ما هر یوه ته ویل چې پر سر مې درد و او خوب مې هم نه دی کړی. یو ګړی هلته پاته سوم خو دقیقه په دقیقه مې حال خرابېدی. مجبوره سوم خپلې کوټې ته ولاړم. نوکر مې هم حیران و چې په ما څه سوي دي. نور ملګري معلمان زما پوښتنې ته راغلل. چا به ویل تعویض به ورته راوړو، چا به ویل ښه دا ده چې ښار ته ولاړ سي او ډاکټر ته ځان ښکاره کړي. او په لږ وخت کښې زما د ناجوړي اوازه په ټول کلي کښې خپره سوه. د کلي مشر چې د زړه سوانده او په عین حال کې تعلیم یافته هم و، له څو تنو سپین ږیرو او څو تنو د ښوونځي شاګردانو سره زما پوښتنې ته راغلي. ما هغوی ته وویل چې د شپې مې ډېر بد خوبونه لیدل او پر سر مې هم درد و او اوس مې هم پر سر ډېر درد دی. په دوی کې یې وویل سترګې یې هم سرې دي او د شپې یې بد خوبونه هم لیدلي دي. دا ټوله د پیري اثر دی. د هغه خبره ټولو تایید کړه او ما ته ټینګ سوه چې د هغه بل کلي وملا ته ورسو چې دم در باندې وکړي او تعویض هم درکړي. ما له تګ څخه انکار وکړ خو د کلي ملک راته ټینګ سو چې حتمن به ځو. موږ ته معلومه ده چې دا اثر د پیري دی. هغه ملا صاحب ډېر مشهور دی، له یوه دمه سره به جوړ سي. ما ورته وویل چې دا ملا چیرې دی؟ دوی وویل په هغه بل کلي کې دی. خو ما چې هر عذر پېښاوه خو سپین ږیري زورور سوه او زه یې پر یوه آس سپور کړم او روان سولو. موږ چې سړک ته ورسېدو 3 تنه نور چې له جامو څخه کوچیان معلومېدل او کوزې خواته روان وه. موږ چې ولیدل زموږ ملک صاحب ورغږ کړه کریم خان کاکا د خیره. هغه ودرېدی او پوښتنه یې وکړه چې چیرې ځي. زموږ ملک ورته وویل چې دا زموږ معلم صاحب دی او ملا ته یې ورولو چې څه دم پر وکړي. هغه وویل خیر کړې څه به سوی دی ملک؟ دا سره څخه دی کریم کاکا ښه دی، الله تعالی دې ښه کړي. دا خو ډېر ښه زلمی دی ملک. ښه زلمیتوب خو یې پرېږده، دومره ښه سړی دی چې د ناروغۍ له سببه زموږ په کلي کې یو مخي خفګان پېښ سوی دی او ټول کلیوال ورسره ناروغه دي. کریم کاکا ملک صاحب معلم څه ته وایي؟ ملک صاحب وویل معلم هغه سړي ته وایي چې کوچنیانو ته سبقونه ورزده کوي. کریم کاکا داسې ووایه چې ملا دی. دا معلم بیا څه شي دی؟ ملک وویل هو دی ملا دی مګر سرکاري ملا دی. کریم کاکا ښه دی سرکار مقرره کړی دی او تنخوا ورکوي؟ ملک وویل هو زموږ حکومت کې خدای تعالی آرام لري، په هر ځای کښې یې مکتبونه جوړ کړي دي څو زموږ بچیان تعلیم پکښې وکړي او معلمانو ته هم تنخوا ورکوي. کریم کاکا بختورو هم دین ستاسې سو هم دنیا
ملک وویل ولې تاسې هم کولی سي چې دا دین او دنیا وګټئ. کریم کاکا وویل څرنګه؟ ملک ته ووایه آیا ته نسې کولی چې د خپل کلي لپاره یو معلم ونیسې او د خپل کلي هلکان او نجونې په سبق کښېنوې؟ کریم کاکا ولې یې نسم کولی؟ ملک نو بیا یې ولې نه کوې؟ کریم کاکا دا به څرنګه سړی وي چې زموږ سره دونه تکلیفونه تېروي، ځکه چې موږ خو هره ورځ پر یوه ځای نه تېروو. ملک وویل دا ډېر اسانه کار دی، تاسې تنخوا ورکړئ، ډېر خلک به پیدا سي چې له تاسې سره دا تکلیف وګالي. ولې داسې نه وایې چې زموږ خپله زړه نه غواړي او د تعلیم په ګټو نه یې پوه سوي، پښتانه دې خدای تعالی سره یو کړي. وروسته نو ملک صاحب پسې زیاته کړه چې زموږ معلم صاحب عذاب دی، نو موږ درڅخه ولاړو. کریم کاکا وویل ښه نو وعده وکړي چې د هغې خوا به راباندې راګرځي. ملک قبوله کړه که خدای تعالی دی جوړ کړه خامخا به درګرځو او چای به درسره څښو. کریم کاکا وویل ښه نو خدای تعالی دې دی جوړ کړي، زه به درته ګورم. ما چې کلي ته وکتل باور مې سو چې دا د هغه چا کلی دی چې زه یې په لیدو په دې حال کړم. له ځانه سره مې وویل چې خدای دې وکړي چې د هغه خوا را وګرځو، یو وارې بیا د هغه ملالو سترګو زیارت وکړم. لږ وروسته کلي ته ورسېدو. د مسجد له مخه د آسه راکښته سوم. لومړی ملک مسجد ته ورغی او بیا زه پسې داخل سوم. ملک ملا ته کیسه وکړه. ملا چې زه ولیدم مسکی شو او ملک ته یې مخ ور واړاوه. یاره ملکه ډېر هوښیار سړی یې چې دی دې تر ما راورساوه. ملک ورته وویل خدای تعالی دې خدای میر ته خیر ورکړي، ځکه ده ویل چې د سړي ناروغي له اثره ده، باید ملا ته یې ورولو. ملا وویل مه وارخطا کېږه، اوس به دستي جوړ او روغ سي. زه غلی ناست وم او څه مې نه ویل. خدای میر وویل ملا صاحب ته یو وار کتاب وګوره چې حال یې ښه معلوم سي. ملا صاحب یو کتاب خپل مخ ته وغوړاوه او څو ثانیې یې کتاب ته کتل او چې سر یې راپورته کړ داسې یې وویل مړه یې زورور دی، که داسې حال پر بل چا ورسي دونه وخت ژوندی نسي پاتې کېدلی. خدای میر وویل دا خو لکه چې د شپې ورپېښه سوې ده. ملا وویل هو کتاب کې داسې وایي چې پرون شپه پر 12 بجې ډېر سخت حال پر ورغلی دی، خو اثر یې ماپښین معلوم سوی دی. خدای میر وویل بس معلومه سوه. ما وویل چې اثر دی. معلم صاحب اوس به دستي ښه سي. ملا وویل دم خو به اوس پر وکړم، خو تعویض به د شپې ولیکم، سبا بیا یو څوک راولېږه چې در یې وړي. ملک وویل ملا صاحب دا تعویض خو به خرڅ هم غواړي. ملا وویل هو په مفته خو نه کېږي، زه به نن یو پاو تیل سوځوم او ټوله شپه به په ویښه تېروم څو دا تعویض ولیکم. سربیره پر دې تاسې باید یو کوچنی پسه راولئ، یو څه زعفران، یو پاو تور تیل او یو پاو تور مرچ هم راوړئ. ما چې د ملا صاحب دا فرمایشات واورېدل نو ځکه مې ورته وویل خیر تعویض خو دې اوس پاته وي، د ملا صاحب دم چې هم کافي دی. ملک صاحب وویل یا معلم صاحب زه به اوس دستي د کریم کاکا د کلي څخه پسه راولم او دلې به یې دستي ملا صاحب ته په شکرانه کښې ورکړو. قدرمنو دوستانو درېیمه برخه هم دلته پای ته رسېږي، په دې هیله چې د خوښې وړ مو ګرځېدلې وي. تر څلورمې برخې د الله په امان.